السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو، زه ستاسو ورور سلام حسین یو ځل بیا ستاسو سره په یو نوی ټاپک کې حاضر یم دوستانو، چې ټاپک دا دی دوستانو، یو اپلیکیشن فری اپلیکیشن تاسو ته درخوایم چې فری اپلیکیشن دی، پلی سټور کې کولی شئ ډېر فری توګه ډاونلوډ کړئ او د هغې ګټې درته هم وایم چې څه ګټه لري دوستانو. یو فری انټي وایرس دی چې 2 غونټې نایاب انټي وایرس ما هېڅکله نه و لیدلی چې ډېر زبردست کار کوي. په دغه انټي وایرس انسټالولو سره به دوستانو خو ستاسو تلیفون سپیډ به بې نهایته تیز شي، ځکه چې په دا انټي وایرس یو خاصیت دا دی چې د وایرس په پاکولو سره جنک فایل هم ختموي، او بل چې کوم اپلیکیشن چې مثال بې ځایه بیکګراونډ کې رننګ وي او ستاسو چارج بې ځایه مصرفوي، نو دا اپلیکیشن هغه بې ځایه رننګ اپلیکیشنونه چې دي هغه سلیپ کوي، یعنې هایبرنیټ کوي، نو بیا نه به ستاسو موبایل به هم نه ګرمیږي او ستاسو موبایل ډېر تیز او بوسټر به وي، ډېر تیز به کار کوي، اپټیمایز به وي دوامداره. راځئ دوستانو، د دغې اپلیکیشن لینک ما په ډسکرپشن کې درکړی دی، ویډیو په ډسکرپشن کې کولی شئ د همغه ځای په کلیک کولو سره راسن ورشئ پلی سټور ته او له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. هغه دا اپلیکیشن دی دوستانو چې ناکس سیکیورټي نومیږي. تاسو چې کوم ګورئ په سکرین باندې دغه چوله کې خلاص کړئ، دغه صفحه به تاسو ته خلاص شي. په دغه وخت کې تاسو څه شی وکړئ، انټر باندې کلیک کړئ. کله چې انټر باندې کلیک کړئ دوستانو، تاسو ته په لومړی وار درته ښایي چې یعنې نیور سکین، یعنې ستاسو تلیفون اوس په دې نه دی سکین کړی، یعنې زه خبر نه یم چې ستاسو تلیفون کې وایرس شته نشته، څه دي څه نه دي. نو په دغه وخت کې به تاسو څه وکړئ، لومړی ځل به دا سکین باندې کلیک کړئ. چې که تاسو سکین باندې کلیک کړئ نو دا ډېر وخت نیسي، یو وخته پورې 15 دقیقې 10 دقیقې، او ستاسو تلیفون ریم پورې هم اړه لري. شاید ستاسو تلیفون جګ ماډل واوسېږي، ډېر زر خلاص شي، او که چېرته ټیټ ماډل و نو دا کار به ډېر لږ به سلو وي، ځکه چې ستاسو تلیفون سلو دی. نو په دغه وخت کې انتظار باسو. زه به دې وخت کې ویډیو تاسو ته ودروم چې ویډیو اوږده نه شي تاسو دپاره. د دوستانو تاسو ته یې وښودل چې په دغه وخت کې څه شی دی سیکورډ، یعنې په دغه کې وایرس نشته، خو وایي جنک فایل چې دی شته. جنک فایل دوستانو هغه فایل ته ویل کېږي چې بې ځایه ستاسو سټوریج، ستاسو میموري، حافظه یې چک کړي وي، ډک کړي وي، او هغه کوم ګټه نه لري، نه کوم ویډیو ده، نه کوم عکس دی، خو هغه د سیسټم خپله تمنیلز ورته وایي چې ډېر وخت نه جوړ شوي، یا تاسو کوم اپلیکیشن بل چا نه زی پی آی کړی، ډاونلوډ کړی، هغه انسټال کړی وي، هغه کوم ځای کې پاتې وي، بې ځایه ځای نیولی وي، هغې ته جنک فایل ویل کېږي. په دغه وخت کې زه ورته وایم چې کلین نه و. دوستانو په دغه وخت کې سټوریج دغه غواړي، پرمیشن غواړي. په دغه وخت کې به تاسو څه کوئ، ګرین به کوئ چې تاسو په دې ته اجازه ورکوئ چې دغه ته داخل شي او چې هغه ولټوي او هغه ډیلیټ کړي. په دغه وخت کې دوستانو تاسو ته طریقه ښایي چې په دغه سیسټم څه کوئ، د دې پرمیشن آن کړئ، دلته به کلیک کړئ او دلته به دا ناک سیکیورټي څه کوئ، دا به اوکې کوئ. چې کله اوکې کړو دوستانو، اوس تاسو ته دا ګوري چې کوم جنک فایل چې وي هغه څه کوئ. دغه دوستانو جنک فایل ما ته پیدا کړل چې په دغه وخت کې ما ته وایي 842 MB 5 MB دا ما ته وایي چې و ریکمنډډ ټو کلین، وایي یعنې دا بې ځایه فضولي ځای نیولی، هېڅ تا ته کومه ګټه نه لري، او دلته څه ځای نیولی دی. په دغه وخت کې دوستانو تاسو کولی شئ کلین باندې کلیک کوئ. ځکه زه یې نه کلین کوم چې په دې پکسل لیب کې ما یو چې پروجیکټ کړی دی هغه هم راته پاکوي، نه غواړم هغه پاک کړم. نو دوستانو دغه طریقه درته هم ښایم چې غواړئ همداسې چې ځینې ما غوندې مثال دا اوس نه غواړئ دا پاکۍ، دلته اګنور لیست ویل کېږي. اګنور لیست باندې به راشئ. په دغه وخت کې دوستانو تاسو هغه اپلیکیشنونه پکې اډ کولی شئ چې نه غواړئ، هغه باید سیسټم د هغې په هغې سره غرض ولري او هغې سره کوم چې نه ډیلیټ کړي. دوستانو زه دا 2 اپلیکیشنونه پکې اګنور لیست کې اچوم چې هغه یو دا یو سی براوزر دی، ځکه کله کله زه ډاونلوډ ور باندې کوم د نیټ نه، او بل چې دی پکسل لیب دی. د دې 2 سره څه غرض مه لره، دې کې چې هر څه وي نو هغه ته مه ډیلیټوه. په دغه وخت کې دوستانو دا دی جنک کلینر. په دغه وخت کې ما ته ولټوي دوستانو، ګورئ 240 MB شو. دا اوس ما ته کوم ګټه نه لري، دا پاک دی، کې هېڅ ما ته کومه ګټه یې نشته. داسې کلین نه یې کړه، اوس یې پاک کړه. دا کلینینګ دوستانو تاسو ګورئ ډېر په تیزۍ سره روان دی. تاسو خپله وینئ دا به څه کې کلین به شي. ختمېدو دی کیبي ته پاشي دوستانو. دا هم څه شو،
جان کلین شو. اوس ما ته وایي اپلا کړه که چېرته لګوئ په دغه باندې هغه تاسو لري چې اپلا کوئ که نه لګوئ. نو زه ورته وایم چې نه دې ته ضرورت نشته ما دپاره. او بله خبره دوستانو دا ده چې دلته تاسو وګورئ سیکیورټي دلته به راشئ سیکیورټي ګورئ میډیم کې دی د څنګه هایډ کولی شئ دلته به کلیک کړئ. دلته کلیک کولو سره تاسو سره په دغه ځای کې چې غواړي ګرینډ غواړي نوټیفیکیشن بلاکر دا ګرینډ غواړي دا به ګرینډ کړئ. چې کله دا انیبل ناو دا چې کله انیبل کو دوستانو په دغه وخت کې چې وکړئ چې کله دا انیبل کو نو اوس وګورئ سیکیورټي لیول چې دی های شو. سیکیورټي لیول ته به دا های کړي دی ځای. او بل دوستانو په دغه وخت کې دلته راځئ تاسو میموري بوسټر. میموري بوسټر هغه دی چې تاسو ریم بې ځایه مصرفېږي مطلب هغه اپلیکیشنونه چې بیکګراونډ کې رننګ وي تاسو مخکې اوپن کړی وي په هغه وخت کې اوس هغه تاسو کلوز کړی هم وي خو په ریم کې یعنې پاتې وي او هغه وخت کې ستاسو موبایل ګرمېږي هم او چارج زر د لاسه ورکوي. نو په دغه وخت کې دا میموري بوسټ باندې به کلیک کړئ ما ته به وښایي چې دا رننګ دی. په دغه وخت کې دوستانو زه صرف دا یو نه غواړم ځکه دا سکرین ریکارډر هم دا اوس تاسو دپاره سکرین ریکارډ کوي دا نه غواړم چې دا کلوز کړي. نو دلته یو دانه چې دا چې که دا کلوز کړه دا یو دانه راته پرېږده ځکه چې دا ور ټیک مارک نو دا سکرین ریکارډر به سټاپ شي نو ویډیو به په نیمه کې پاتې شي. بل راځو دوستانو سی پی یو کولر ډېر زبردست اپشن دی پکې دوستانو. سی پی یو کولر داسې لپاره ځینې وخت تاسو تلیفون ډېر ګرم شوی وي یا چې ډاونلوډ مو ورباندې کړی وي فیسبوک مو ورباندې کړی وي هر کار هم چې ورباندې کړی وي مطلب ګرم شوی وي دغه شی کې سی پی یو ستاسو داخلي سی پی یو د موبایل هغه څه کوي کول کوي یخوي. نو په دغه ځای باندې به کلیک کوئ که چېرته زما اوس چک کوي چې څومره ټمپریچر یې څومره دی که چېرته کم وي ما ته وایي ټمپریچر انډر 36 سینټیګراډ وایي ضرورت نشته چې دا کولینګ کوي وایي ستاسو دغه چې دی یخ دی مطلب ضرور نشته که چېرته ګرم و تاسو بیا ټیسټ کوئ ضرور کار کوي هغه تاسو ته یخوي مطلب موبایل به مو یخ شي ګرم کله چې ګرم شوی وي. بل هارد ټول چې دوستانو تاسو دلته بیا کولی شئ هر یو ځان ته بیل بیل چک کړئ مطلب ویډیو اوږدېږي نه غواړم چې نور دوام ورکړم چې ویډیو اوږد شي فول سکرین دی میسج سیکورټي دی وای فای سیکورټي دا سار یو دومره سخت نه دی. صرف ما تاسو ته د اپلیکیشن در معرفي کې تاسو کولی شئ په روزمره چارو کې د نه استفاده وکړئ. دوستانو مونږ چې دا کوم چینل جوړ کړی دی زما چینل نوی دی تاسو مونږ تشویق کوئ مونږ هم کوشش کوو چې تاسو دپاره نوي نوي اپډیټس ویډیوګانې تاسو ته اپلوډ کړو. دوستانو زموږ ویډیوګانې در سره لایک کوئ چې مونږ پوه شو چې زموږ دوستان زموږ ویډیوګانې خوښوي چې مونږ کار وکړو تاسو دپاره نور کار وکړو او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ که چېرته کوم مشکل لرئ د ویډیو په کمنټ کې راته پرېږدئ چې مونږ به هغه ویډیو کمنټ وګورو او یا کوم مشکل لرئ خاص کمنټ کې راته نشئ ویلی مونږ ته میسج کې ولیږئ نو په مونږ به ستاسو مشکل په اساس کې چې د هر رقم حل لاره وایي انشاءالله دا اوس مطابق به کوشش کوو ستاسو مشکل به حل کوو او هغه ستاسو مشکل په اړه به سرچینګ کوو تاسو ته به درښایو چې ستاسو مشکل څه دی او دا حل لاره ده. دوستانو مونږ په دعاګانو کې یاد ساتئ.